سورت ماعون مخکې الله رب العزت بدی بیان کړه د مورزینو لپاره د الله د طاعت نه، نو اوس هغې صفات ذکر کوي چې دغه خلکو صفات څه دي. ترتیب په لحاظ باندې 103 نمبر صورت شو، نزول کې دا 18 نمبر صورت دی. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا تا هغه څوک لیدلی دی چې تکذیب یې وکړه د قیامت؟ تا هغه څوک پېژنې چې هغه قیامت ته منکر دی؟ ته هغه سړی درته معلوم دی چې هغه حساب کتاب نه مني، هغه کس چې سزا او جزا نه مني هغه ته پېژنې. فذلک الذی یدع الیتیم، دا هغه کس دی چې کیلی ورکړله یتیم ته، یتیم ته سپېړه ورکړه، په یتیم باندې ګزار وکړه، یتیم یې خفه کړ. الله فرمایي د قیامت منکر پېژنه یې زه درته ښیم. ښه دا خو چې سپېړه ورکړله چې د هغه په ټول جایداد یې قبضه کړي، د هغه ټول امکانات یې خوړلي، د هغه ټول یې مدنۍ ځان پسې لیکلي. آیا د دې سړي به د قیامت مبارکې تاسو څه خیال؟ آیا دا قیامت مني؟ دا سر نه قیامت پېژني نه؟ که ده قیامت پېژندلې نو ده به د یتیم سره دا وضع کوله، خو د یتیم سره چې دا وضع کوي ته په دې یقین وساته چې دی قیامت نه مني، دی حساب کتاب نه مني، دا د الله په حضور کې د پیشۍ نه منکر دي. اوس ته سوچ وکړه، سړی مړ شي او بچي واړی وصیت یې نه یې کړی، ځکه نن سبا مرګونه یا د کلاشینکوف دي، نو سړی پکې وصیت ته نه جوړي. زما مخکې ورځ کې سړکي کې ناست وم، نو هلته یو کس چا ویشته په مغه ساعت باندې هېڅ دغه ته جوړ نه شو. ناستزکي کې یو څه خبره کولی، تاسو په خپله دعاګانې کوئ چې الله ذوالقدر نه باندې اسان کړي. کلاشینکوف یې راویستلې، ذوالقدر څه نه څه خو پېژنم چې ذوالقدر کې رد شوی دی، تاسو خپله د الله نه غوښتي دي. یا د زړه دوره ده، یا د سټ ورمیږ هغه رقص کېدل دي، دا ټول څیزونه د څه دي چې په دې کې هېڅ سړی نه څاوي. ښه سړی به په دغه حالت کې مړي، دوی به راپاڅي خیرات ورپسې کوي. د هغه په کور کې یو ماشومان وي، جنکۍ به وي، هلکان به وي، ټول به نابالغ وي او وی به ورته راروانې خوري وي. آیا دغه خوراک که امي وکړه، که ملا وکړه، که پیر صاحب وکړه، که طالب وکړه، څه فرق یې پکې شته؟ څنګه چې هغه امي پیر ګناهګار دی، نو ملا او طالب د هغې په څو چنده زیات ګناهګار دی. هغه بې وصیته مړ دی، د هغه ماشومان بچي دي. اوس چې دا خوري او دې ته د جواز حکم ورکوي او دې ته د روا حکم ورکوي، آیا دی قیامت مني؟ د هغه په مال باندې لګېږي د چورلک کوي، هغه بې وصیته مړ دی، دا راته وښیه دا چورلک کوم دی چې روا دی؟ نو ارأیت الذی یکذب، دا خو صرف سپېړه ورکړې وه، الله دومره ته په غصه دی. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او د هغه سره ښه سلوک کېږي، او ناکاره په کورونو کې هغه کور دی چې په هغې کې یتیم وي او د هغه سره بد سلوک کېږي. البته په تعلیم باندې په ادب باندې سپېړه ورکول دا ناروا نه دي. ته په دې پوهېږي دا تعلیم ته نه ځي، سپېړه ورکړه، په دې ګناهګار نه وي. نوره بې ادبي کوي، بد اخلاقي کوي، اخلاقي فساد باندې اخته کېږي، سپېړه دې ورکړه د اخلاقي فساد نه راوګرځو، دا ناروا نه ده. خو دا چې د دنیا په خاطر باندې او بغیر د ضرورت نه هغه له سپېړه ورکوي، نو الله فرمایي دا سړی دی چې دا د قیامت منکر دی. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا خبرې په هغه کس چې تکذیب کوي د ورځې د حساب او د ورځې جزا او د سزا. فذلک الذی یدع الیتیم، دا هغه څوک دی چې ټېلې ورکړله یتیم ته، زورنې ورکړه یتیم ته، سپېړې ورکړه یتیم ته، یعنې یتیم یې وځوراوه. ولا یحض علی طعام المسکین، او تیزی نه ورکوي چاته په طعام د مسکینانو. مسکینان دي، معذورین دي، چاته نه وایي چې دوی سره کومک وکړه. په کار دا نه که خپله نشي کولی، نورو ته خو دعوت ورکړه که نه، نور خو دې کار ته اماده کړه که نه، نور خو پې دا خبر کړه چې ورور دا مشکل دی د دوی، دې مشکل پوره پکې ورته کومک وکړي، نو تا دا کار هم نه کوو. فویل للمصلین،
پس حلاکت چې د هغه منځګزارو دپاره ګورې منځګزار دی لیکن مونږ د مونږ په شان ته نه دی نو الله وایي حلاکت دی ورته الله وایي جهنم کند د مونږ دپاره اوس دې نه تاسو اندازه ولګوئ که خلک وایي ګنې دا وعیدونه او دا زورنې صرف د مانځه په نه کولو دي نه دا منځګزار دی مونځ کوي خو د نبي په طریقه باندې نه کوي نو نه کوونکې او هغه کوونکې بغیر د طریقې د نبي نه دا الله یو شان حساب کړه الذین هغه منځګزار هم عن صلاتهم ساهون چې هغوی د منځونو د مقصد نه خبر نه دي دې کې لګې د ایاک نعبدو و ایاک نستعین خو چې دروازې نه بار وځي بیا د بل ته سلام کوي موږ هغه کله ته چې راشي دې جماعتونو ته اکثر چې کوم دې مقبرو ته مخامخ دي زیارتونو ته مخامخ دي هلته مونځ وکړي چې څنګه جومات دروازې نه راوځي بس یو ځای ته مخامخ شي نو هغه دغه شي زیارتونه دي نو د هغه ځای نه ورته سلام کوي دې ورته راشي هلته تا دې مانځه کې دننه څه ویله ایاک نعبدو و ایاک نستعین اوس یې د هغه نه غواړي تا خو هغه ته ویلی چې صرفي زما تعلق د تا سره دی د خدای توب تا خو تعلق د خدای توب بل چا سره پیدا کړه نو دا مانځه د مقصد نه بلکل ناخبره دي او مونځ بې ټیمه کول چې کوم اصل ټیم دی حدیث کې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل افضل الصلاة صحابي تپوس کې کوي چې بهترین عمل څه دی هغه ورته وایي الصلاة لوقتها مونځ په اصلي ټیم باندې کول دا بهترین عمل دی موږ به ناستې نور پرېوتو باندې شي ناست به نور پراختو باندې شي د ماسپښین هغه همدغه جهاد وي نو زه هسې حیران دریان لاړ شم چې کوم یو عمل دی چا سم نقشه باندې موږ پرېښوده او کوم عمل دی چې په هغې باندې موږ تم وساتو د الله نه د معافوي موږ خو اعمال ټول په خپل طبیعت کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه م خط به کړله هر چا په خپله نقشه باندې مسله جوړه کړې او زمونږ پروګرام یې ځان له جوړ کړی او اصلي نقشه چې کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پاتې وه هغه لاړه خرابه شوه همدارنګه زمونږ مقصد د الله وحدانیت شو دی د دې نه خبر نه دی چې ما اوس الله ته څه وویل همدارنګه د مونځ طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې وه صلو کما رأیتموني اصلي مونځ چې وکړئ چې ما ته ګورئ څنګه مونځ وکړم قیام رکوع سجده همدارنګه او دا څه پرون ما د نیت خبره وکړه ستاسو ذهن ته راغله چې دا د خولې نیت د خولې نیت په مانځه کې هم نشته په اوداسه کې هم نشته حافظ ابن قیم لیکلي دي چې دا په خولې الفاظ ویل دا بدعت دی صحابو نه دا نقل نه دي زما د نیت نه مقصد هغه زړه نیت دی زړه چې د اودس ته کولو صرف اندامونو د یخېدو اراده به نه کوي زړه کې بې دی اودس کوم چې په دې باندې زه د مانځه لپاره جوړ شم او په دې باندې الله څه شي خوشحاله شي دا نیت دی دا د خولې الفاظو چا د پرون کومه سودا پرېوتې باندې ملګرو سودا پرېوتې وه چا د سودا پرته نیت چې د زړه شی دی هغه د ژبې شی نه دی قرت د ژبې شی دی او نیت د زړه شی دی نیت دی د زړه د ژبې هغې ته خلک تلاوت وایي هغې ته خلک نیت نه وایي خلک نه دي پوه شوي چې کوم شی دی نیت شو توکل شو همدارنګې صبر او استقامت دا شیان ټول د زړه تعلق لري مینه محبت او یره دا شیان د زړه تعلق لري قرت شو تلاوت شو خبرې کول شو د دې تعلق د ژبې سره نو اودس کې نیت معنا دا زړه کې بیدای چې ما نه زما رب خوشحاله شي صرف د اندامونو د یخولو دغه به نه کوي بیا د مسنونه طریقه باندې کوي مسنون بعضې خلک د بمبې ته لاس نشي ونیسي نشي اودس خو دې وشو زه د دې خلاف نه یم خو سنت طریقه کې ادا نه شوله سنت طریقه دا ده چې دلته الله اوبه راواخلي چې پراتوي نو زمونږ یوازې د عمل کول نه دي د عمل کې د نبي نقشه پیدا کول دا هم ضروري دي که همدارنګه درې ځلې د اندام مینځل خو داسې نه چې ساده پې لوټه داسې ونیسي داسې پې نیولي دا د په چا ښودلي دي په اوبو کې زیات استعمالول ګناه کبیره ده دوامدار دپاره دا صغیره نه ده دا کبیره ګناه ده او دا خلک چې په دې کې وایي چې دا صغیرې مغیرې نشته اصرار په صغیره باندې کبیره ته رسېږي
خبره دا ده او داس کوي په سنت طریقه باندې نو بیا مونږ هم په هغه طریقه باندې وکړو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا مونږ شي او دا مونږ الله په دربار کې قبول شي. الذين هم يراؤون هغه کسان چې ځان ښودنه کوي فقط خلقو ته ځان ښیي. ويمنعون الماعون ماعون یا د معن نه دی یا د عون نه دی. که ماعون د معن نشي نو معن معنا لږ څیز او که د عون نشي نو مراد نه اسباب د کار دی. معمولي شي ورکول ته تیار نه دی معمولي شي ته حتی چې د یو ماچس چې دی ورکول ته چاته جوړ نه دی. او که د عون نشي هغه سامان چې په هغې باندې خلک کار کوي بیلچه شوله کسکوره شوله صبر شو رمبی شو دا نو دا اسباب دي د عون که یو سړی ترې نه څه شی وغواړي ورکول ته تیار نه دی. یو سړي له څوک راغی ماله بیل راکړه هغه ورته وایي وایي په بیل کې خو موږ شوده تومله کړې وي نو هغه ورته وایي اوس هغه ښه په بیل کې م څوک شوده تومله کوي هغه وایي که وزر دی خو دومره بس دی که نه نو ته اوس ما ته څه شي رسوایي یعنې مطلب دا دی نه در کوم ځان فضبوم ما نو بانا ما صرف وزر درته کاوه ته ما سره تحقیق ته شروع کړه چې په بیل کې او بیلچه کې خو څوک شوده نه تومله کوي تومله کوي که نه تومله کوي زما وزر مقصد نو د هغې ورکول ته هم نه دی تیار. نو یا د معن نه دی یا د عون نه دی. عون معنا اسباب د مدد او معن نه چې شي معمولي څیز مالګې ورکول ته هم نه دی تیار اور ورکول ته هم نه دی تیار. ښه دا غیر چې په دغه اور ورکولو باندې ستا په اور کې څه کمی نه راځي خو هغې ته هم نه دی تیار. بسم الله کوثر 108 نمبر صورت شو نزول کې دا 15 نمبر صورت دی. مخکې الله رب العزت ذکر وکړ د اوصافو ذمیمه اوس ذکر کوي د اوصافو حسنه. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې چې رحمان او رحیم دې شروع کوو. انا اعطیناک الکوثر مخکې ولسوف یعطیک ربک فترضی سورۃ ضحی کې تیر شوی هلته مفعول اول ذکر کړو ولسوف یعطیک و مفعول ثانی نو ذکر کړو وعده ولسوف یعطیک ربک ستا رب تاتا درس او شی نو ذکر کړو چې په درس وعده کړو اوس دلته وایي انا اعطیناک الکوثر ما تعالی کوثر درکړی دی. کوثر مشهور ترجیح قول دا دی چې مراد دې نه حوض کوثر دی. الله وایي ما تا ته حوض کوثر درکړی دا حوض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باغې کې ولاړي او دا امتین به ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باغې ته اوبه ورکوي. حدیث کې راځي د هغې اوبه د شاتو نه خوږې او د پیو نه سپینې من شرب منه چا چې د هغې نه اوبه وڅښلې لم یظمأ ابدا تر عمره به بیا تږی نه شي. نو جنت کې که اوبه څښي د تندې په بنیاد باندې صرف د مزې لپاره به څښي نور تنده د حوض کوثر په اوبو باندې ختمه شوې هغې من الله ختم کړي. من شرب منه لم یظمأ ابدا چې چا چې نه څښل وکړه بیا به چرم بیا تږی نه شي. ګیلاسونه د ستورو نه زیات د اوبو صفت یې دغه و لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په دې حوض باندې ولاړ یم یو ډله به راشي چې زه وګورم زما د امت نشانی به ورباندې او د هغه د امت نشانی معلوم دي دا د اودسونو د اندامونه به چمک کوي دا په صحیح حدیث باندې ثابت دی. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسول دی د مدون مخلوق کې به ته خپل امتیان څنګه پېژني؟ هغه وایي هم غر محجلون دوی به په داسې حالت کې وي چې دا تندینې چمک کوي او دا لاسونه خپې دا به تکې سپینې وي نو په تورو
او کسرو وخان و وسونه کې چې برګې ورنه وځي خلک یې پیژني چې نه پیژني رسول الله خپل امتیان نه پیژني نو زما د امت نشانی بیتي فضرب بيني وبينهم حجاب د دې محرومیت د الله موږ تاسو وساتي دغه ونی شي چې دلته چا مړی ستړي شي او زخمونه پکې جوړ شي د چا غوږونه په اورېدو باندې ستړي شي او بیا تصور کې به وایي دلته مړه ده دغه شي بدبختۍ نه الله موږ تاسو وساتي فضرب بيني وبينهم حجاب وای زما او د هغې په منځ کې به دیوال ووالی شي دیوال فاقول زه به ووایم امتی امتی یا اصحابي اصحابي زما امتین دې راپرېږده چې اوبه ورکړم زما ملګري دې راخوشې کړي چې زه اوبه ورکړم وایي ما ته به وویل شي یا محمد صلی الله علیه وسلم انک لا تدري ما احدثوا بعدک دی په دنیا کې ورته علم غیب ثابتوي هلته الله ورته وایي انک لا تدري ستا د دې فاسدې عقیدې ته وویله که ما ته خلک لیونی وایي زه ته لیونی خو نه یم چې قرآن او حدیث نه دې راته ثبوت نه یو خبره دې کومه هلته ورته وایي انک لا تدري ما احدثوا بعدک بخاري مسلم روایت دی وایي په خپله انک لا تدري ما احدثوا بعدک تا ته پته نه لګېږي چې دې خلکو په دین کې وروسته څه کړي دي زمونږ دا ځینې سادهګان وایي چې د هغه د امت ته عملونه خبر دی چې خبر دی نو بیا ولې وایي چې یو صحابي چې خبر دی نو ولې وایي امتي چې راپرېږده چې اوبه ورکړم او چې خبر دی ولې ورته الله وایي چې انک لا تدري ما احدثوا بعدک دا خو تا ټول حدیث متعارض کړه ولې جنګول که نه په دې باندې دوی نه پوهېږي چې دا زه څه وایم او تل خولې نه وباسم هلته ورته وایي انک لا تدري ما احدثوا بعدک دا چې دوی ورسره څه کړي تا ته پته نه لګي انهم بدلوا دینک انهم غیروا دینک دې خلکو ستا دین بدل کړی و ستا طریقې ټوله بدل کړې وه فاقول رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه وخت به زه ویم سحقا لهم هلاکت دی کنه دوزخ ته د دوی دپاره دوی به د دغه د حوض کوثر د اوبو نه محرومه پاتې شي محرومه هېڅ دا بدعت داسې ښکاري هغه داسې په خوشحاله داسې مطمئن دي چې که خیر یې موږ خو ډېره خواریانې وکړې او دا ځینې به یې داسې دي چې لکه زموږ معامله د الله سره ده اوس که د چا په مخ کې سړی دا اقرار وکړي چې زما عقیده دا ده او دننه ګند دي نو بنده خو دې مطمئن کړه خو په دا ګنده عقیده باندې الله نه شي مطمئن کولی الله د سره حساب په زړه باندې کوي په خولې د سره نه کوي باید هر څه چې کوي الله مخ ته ونیسو نو فسحقا لهم هلاکت د دوی دپاره جهنم ته به ورواړوي نو کوثر نه مراد دا اخته دی څوک وایي چې نه کوثر نه مراد قرآن دی او دا یقینا ده چا ویل د دنیا کې قرآن دی او آخرت کې حوض کوثر دی خو عبدالله بن عباس عنه فرمایي چې کوثر عرب د خیر کثیر لپاره استعمالوي دا بیدري د خیر نه د هغې دپاره کوثر استعمالیږي نو معنا دا ده الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر قسم خیر هم د دنیا هم د آخرت هم د ټول د ګټې څیزونه که په دنیا کې دي او که په آخرت کې دي قرآن هم پکې راغی حوض کوثر هم پکې راغی مقام د شفاعت هم پکې راغی او هغه مقام د وسیلې هم پکې راغله نو دا ټولو ته شامل دي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصل منځ وکړه لربک خدا منځ به کوي خاص خپل رب دپاره لا مې ورسره راوړي صرف فصلې باندې خبره پرې نه کړه چې منځ وکړه نه منځ وکړه خو لربک د منځ مقصد به دې څه وي څه به وي د الله خوشحاله ول سورت طه کې الله رب العزت موسی علیه السلام ته وویله اقیم الصلاة لذکري او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي فصل لربک او وانحر قرباني وکړه یاد وساتئ بعضې هر طرف ته چې ځي هر طرف ته متشددین دا په هر جانب کې وي بعضې خلک د وانحر معنا کوي چې مانځه چې لاس په سینه باندې کېږدوه ګوره دا معنا سراسر تحریف چې دا غلطه ده باید ځکه ترجمونه موږ تاسو پاک لاس یې ښودل خپل احادیث شته
په حدیث باندې ثابت. لیکن د قرآن دا معنا کول چې فصل لربک منځ که خپل پروردګار ته اول هر لاسونه پاس په سینه باندې کېده دا تکلیف دی. دلته د نهر معنا نه قرباني وکړه، اختر منځ هم وکړه او بیا څه وکړه قرباني هم وکړه. ان شانئک هو الابتر، یقینا ستا دشمن همدغه دی لنډې ګوچې. مشرکین به رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ویله چې دی زوی نه لري ابتر دی. نو الله رب العزت فرمایي تا ابتر نه یې، ستا دشمن ابتر دی. ابتر په انسانانو کې هغې چا ته وایي چې زوی نه وي، اولاد یې نه وي. په حیواناتو کې ابتر هغه چا ته وایي چې لکۍ نه وي. او په عامو څیزونو کې دا ویلې کېږي هغه ته چې پوتې خیر پکې نه وي. انسانانو کې زوی نه وي، حیواناتو کې لکۍ نه وي، او په عامو کې چې هېڅ خیر پکې نه وي، هېڅ ګټه او فایده پکې نه وي. نو ستا دشمن هغه کامل بې خیره دی، هغه د هر نوع خیر نه خلاص دی، هغه کې هېڅ نوع خیر نشته. تا ته ابتر وایي، ابتر خو دوی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. کافرون هغه مقاطعه ده د الله د دشمنانو سره. مخکې صورت کې اوصاف بیان کړ د مؤمنانو، اوس ورته وایي چې په دې صفاتو خو سنبال شولې، خو ګورئ د الله د دشمنانو سره به مقاطعه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله باندې چې رحمان او رحیم دی. شروع کوم قل ووایه یا ایها الکافرون. ګورئ دا اواز دا تعبدي دی. تاسو چې دا وایي مقصد تاسو وي کافرو ته اواز کوئ که نه، دا تعبدي دی. د دې باندې تلفظ کول څه دی؟ عبادت دی. دا خبره ډېر تاسو ته کومه. دا بعضې خلک دي چې کله تاسو وایئ چې هلکه دا د یا محمد چغه، د یا رسول الله چغه، د یا نبي الله چغه، دا ناروا ده، مه کوئ. دا د صحابهو نه ثابته نه ده. که یا رسول الله ته صحابه ویلی دی، یا نبي الله ورته ویلی دی، خو مخامخ دی. دې څه شته د مرګ نه وروسته چغې ورکول دا نه دي ثابت. نو دی به زر رامنډه کړي چې ولې التحیاتو کې چې وایي السلام علیک ایها النبي. پوهېږئ؟ نه رانغله څه نو هغه غریبانان دا شیخ صاحب خبره دی وایي علمي یتیمانان دي نو الله دې پرې ورحمېږي. دا السلام علیک ایها النبي دا تعبدي دی، داسې دی لکه موږ چې یا ایها الکافرون وایو. دا یا ایها الکافرون باندې ډېر تلفظ کوي، خوله کې خوځوي. آیا د ده پړه کې دا شته چې دا آواز کوم کافر ته، یا دا پړه کې شته چې هغه اوري؟ خو دا په دې شکل وایي چې تلفظ کول په دې باندې دا د الله حکم دی، ثواب پکې دی. آسم چې دغه کلمات موږ وایو زموږ مخاطب کول د هغه مقصد نه دی، هغه تعویض کول زموږ مقصد نه دی. دا تعبدي الفاظ دي، مانځه کې د دې ویل په دې خاطر باندې دي چې دا د مونځ یو حصه ده، او دا په دې خاطر باندې نه دي چې موږ هغه ته ندا کوو او هغه ته چغې وهو یا هغه زموږ دا چغې اوري. دا تصور باید د ذهن نه وباسو. او د خلکو د دغه اعتراض آسان جواب دی ورته دا یا ایها الکافرون چې ته وایي دا په کوم نیت باندې وایي؟ ځکه ما تاسو هغه یعلمون الغیب چې وښودل کړم چې نور هېڅ هم درسره نه وي، چې دوی کله وایي چې مؤمن په غیب پوهېږي، نور دلایل ته ضرورت نشته. تپوس یې وکړه مؤمن یې که نه وي، ضروره خو چا مخکې ځان ته کافر نه وایي، څه به وایي مؤمن چې زما لاسې څه دي. اوس به د ایمان معلوم شي که دې ویو خو مؤمن یې، که دې ونه ویو خو بیا ته مؤمن نه یې که نه، ځکه تا په خپله د مؤمن صفت دا بیان کړه چې په غیب پوهېږي، ته خو پرې پوه نه شوې که نه. نو دا اسانه خبره ده. دا خلک بې ځایه استدلال کوي او د بې ځایه استدلال باندې په خلکو په عوام اشتباه راولي. ورته چې راغلي دي د هغې مقصد دا دی ووایه داسې ای کافرانو لا اعبد ما تعبدون، زه بندګي نه کوم د هغه چا چې تاسې بندګي کوئ، او نه تاسو بندګي کوونکی یاستئ د هغه چا چې زه کوم. اوس سوال دا راځي چې دا خبره چې زه بندګي نه کوم د هغه چا چې تاسې کوئ، دا 100% صحیح خبره ده.
خدا بل خبره چې تاسو عبادت نه کوئ د هغه چا چې زه بندگی کوم هغه خدای الله بندگی کوله کړي کوله نو بیا خدای نعوذ بالله روح شو بشاول هر څه چې د الله بندگی خو وکړه کنه په دې آیات اعتراض راځي کنه چې تاسو دا نه چا بندگی نه کوئ چې چا زکو ما په هغه کوله کنه خبره دا د ګوري عبادت دا یو شرعي لفظ دی او الفاظ شرعیه دا به حملولې شي په معنی شرعیه باندې او معنا د شرعي د عبادت دا چې شریک پکې نه وي چې شریک پکې راغی د عبادت نه ویل کېږي نو خبره دواړه جملې په خپل ذات کې سل په سلو کې او هغه چې کله ډېر مبالغه کوي سل په دوه کې زما یو کلیوال دی هغه چې یو شي کې ډېر مبالغه کوي سل په دوه کې دا رښتیا ده نو بیا دا سل په دوه کې رښتیا شي چې عبادت په لفظ شرعي دی الفاظ شرعیه حملولې چې معنی شرعیه باندې او معنا شرعي عبادت دا چې پاکي شرک نه وي او دا به تاسو وکړه هغه د الله بندګي ونکړه ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو بندګي کوي د هغه چې زه کوم ولا انا عابد ما عبدتم او دا نه مزه عبادت کوونکې په هغه طریقه چې تاسو کوي ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوي په هغه طریقه چې زه کوم نو تکرار را نه دی یو ځکه عبادت نه پېښو خدا غچانا چې دی خلق کول او دا وی عبادت نه پېښ دا غچانا چې الله ورته لیکي او دې دیمه کې طریقه ده هغه طریقه باندې چې زه عبادت کوم په هغه طریقه تاسو نه کوئ او په کومه طریقه چې تاسو کوئ نو تکرار پکې را نه دی حافظ ابن قیم لګېدلی دی هغه وایي دا یو د استقبال دپاره دی یو د حال دپاره دی زه اوس هغه چا بندګي نه کوم چې تاسو کوئ او په آینده کې دا هغه چا بندګي نه کومه چې دا تا مې ختمه شي او داسې هغو ته هم ده نو تکرار پکې نشته لکم دینکم ولی دین دا کله چې د هر چا حصې معلومې شي تقسیم وشي حصې معلومې شي بیا خلک څه وایي دا ستا حصه شو دا زما حصه شوه نو مخکې حصې معلومې شولې اوس وایي زما خپله حصه ده ستاسو خپله حصه ده نو آیات کې نسخه نشته بعضې خلک رګېدلي دا یې منسوخ ګرځولي په آیاتونو د چا باندې د قتال باندې دا بالکل منسوخ نه دی دا په دې خپل معنا کې بالکل محکم دی د دې د آیاتونو د نسخ سره ځکه دا توصیه وایي ته په هغه دین باندې نه ده او د دې آیات معنا هم دا نه ده چې تاسو ذکر نه لرم معنا دا ده تاسو عمل تاسو خپل حصہ معلومه ده زما خپل حصہ معلومه ده زه په خپل حصہ باندې ولاړم تاسو په خپل حصہ باندې ولاړئ پاتې شو جهاد اخو ذکر دی چې په خپل حصہ ولاړ دی کنه کاغه دغه حصہ پرې بل حصہ سره د جهاد ته نو د آیات د جهاد ته تعارض نشته دل تفسیر پی بیان د حصو د ارچا چې دغه ستا حصہ ده او دا زما حصہ ده نو خلک چې منسوخ کړي منسوخیت ته ضرورت نشته بشارت ته مؤمنانو ته سورۃ النصر دا یو صلی الله علیه وسلم نمبر سورت شو او نزول کې دا یو صلی الله علیه وسلم نمبر سورت کې دا اخیری سورت ته په قران کې دې نرسته به بل سورت نه راغله بس په دې باندې خپل مصاحت مشوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو په نوم د الله باندې رحمان او رحیم دې اذا جاء نصر الله بشارت ته مؤمنانو ته دا الله مدد را روان دي او دا یقینا د پیغام محنت سره کوي کنه د الله د مدد اثرات سره په خپل وی ابتدا کې ما قران ته شروع کاوه یو کال من ختم تا میر صاحب راو صدق عالم مولانا غور رحمان سے والله دې غریب کی رحمت کی والله دې خبر ولادا نور نډک کی به محنت یو وست او دې ذات مخلص خو یقینا د پیغام چې دا غوي پراتلو کې چې ډېر لوی علماء او ډېر لوی هستي خو دومره مجمع نه جوړېدله څومره چې دا اوس جوړي
دا صرف د دې ملګرو اخلاص دی او د دوی دعاګانې دي قربانۍ نه دي چې هغه رنګ یې راوړ هغه وخت کې یو حالت و نن بل حالت هغه وخت کې صرف یو څو سپینګیري به اوس الحمدلله جومات ته نوجوانان نه ډک نو د الله مدد راځي خو لږ سره د صبر استقامت نه کار واخلي هېڅکله دا نشي کېدلی چې یو سړی د محنت وکړي او هغه د الله ضایع کړي خو چې هغه محنت کې څو خبرې وي یو د هغې مقصد چې د الله رضا وي دا مقصد نه چې زما اهمیت څوک مني دا مقصد نه چې ما ته همدنۍ لارې خلاص شي که دا مقاصد پکې راغله نو هغه شی په مکه ځای باندې شرمېږي ناکامېږي به او که هر چا په خپل عمل کې الله مخې ته ونیو او د الله رضا یې مخې ته ونیوله نو الله هغې له ترقي ورکوي هغه الله کامیابوي مؤمنانو مکه کې ډېر د تکلیف ژوند تېر کړ مدینې ته چې راغله هم په آرام کښېنه ناسته نن پلانکی جنګ دی نن پلانکي ځای کې جنګ دی نن پلانکی کې کوپار جمع شوي د مسلمانانو خلاف پروګرام جوړوي هغې کې څه ځو دا تکلیفونه وویسته اخیره کې اذا جاء نصر الله خو بیا د مدد د راتلو طریقه هم ورته ښیي داسې نه چې د الله مدد راشي بیا تاسو اسمان په دغه باندې ولئ چې دا مونږ وکړه دا مونږ ته کې ختم کړي فورا فسبح بحمد ربک واستغفره د الله پاکي بیان کا او د الله حمد ووایه چې دا چا وکړو الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى دا وشتل تا نه دي کړی الله وی دا وشتل ما کړی دي تا صرف د لاس نه گزارل دا بڑے لري څوک ور کوي الله زمون مصیبت دا ده چې عمل خو بیا غیر ثمرم ځان ته منسوبه و چې دا زما ده نه عمل ساده تا قرباني ورکړه خو د ثمرې نسبت ځان ته مکه او د سره نسبت چاته وکړه الله تعالی نو په دې نعمت کې به بیا الله رب العزت د شکرې د څو په وجه باندې زیادت درته وکړي او که ناشکري دې وکړه نو بیا دا شته نعمت هم درنه اخلي اذا جاء نصر الله کله چې راشي د الله مدد والفتح او غلبه په دشمن باندې ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او وګوره ته خلک چې داخليږي په دین د الله کې ډلې نو څه دل پکار دي فسبح پاکی بیان کا اے الله د هر نقصان نه د هر کمزورۍ نه د شریک نه د ښځې نه د ولد نه د نازولي نه الله پاک ستا نه ښځې ته ضرورت شته نه د بچي ته ضرورت شته نه د نازولي ته ضرورت شته نه د مشاور ته ضرورت شته نه د معاون ته ضرورت شته ته نه په ذات کې شریک لري نه په صفاتو کې لري نه په خپلو کارنامو کې تسبیح معنا دا ده سبحان الذي اسرا بعبده سبح اسم ربك الاعلى الله تسبیح وایي د الله پاکي بیان کوي مخلوق پاکي مو بیانوي ذکر مخلوق مبارک الله فرمایل دې خپويږي چې د تشنه پیدا ده دې چې د کوم شي نه جوړ شوی هغه د پیږي نو دې به پاکي به صحیح دې به د کبر او غرور به صحیح فسبح الله تسبیح وایي بحمد ربک سره د حمدونو د رب تعالی چې الله زمکه اسمان تا پیدا کړی دا وچ او لمده تا پیدا کړی دا سما او غر تا پیدا کړی زه تا پیدا کړم زما مور پلار تا پیدا کړی زما د خوراک تنظیم تا کړی د نور سپوږمۍ نظام ته چلای دا اسمانونه تا ودرولې دي زما په دې مخ کې دا دوه سترګې تا یې خېږي دا ټول دنیا ته وینم زما دې غوګونه چې قوت او دې تا یې خېره به د الله حمدونه وایا زما یو عرب سره ناس نو ما ته ویل چې تاسو دا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله 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 دا وایي الله اکبر دا وایي تاسو ځین کې صحیح معلوم نه وي خو غم دا کې د کنه د تسبیحات او اثر چې نشته دغه وجه ده درې دې کراتي سبحان الله وایي نو وګوره چې کوم شیزونه دي چې هغه د الله د شان سره نه جوړي نو اول سبحان الله چې وایي اے الله پاکی سنا پاکی شریک نه پس کې په ذات کې ځنځل په صفات کې درنځل په کارنامو کې
څلورم ځل ښځو ته ضرورت نشته. داسې یو تسبیح سره یو ناکاره څیز راخلی او د الله رب العزت د هغې نه پاکي وایي. بیا چې الحمدلله ته راشئ نو د الله کم نعمتونه د غټې ګوتې نه ونیسه تر سره پورې یوازې ستا په دې بدن کې دننه دومره نعمتونه د الله چې هغه د حساب نه بار که دا یو ګیلاس اوبه دا تسکي او تا ته دا نه ملاویږي او د تندې نه مرې رښتیا ووایي چې هر څه امکانات ته لري هغه به ورکړي خو د یو ګیلاس اوبو لپاره او که دا یو ګیلاس اوبه دې وڅښلې اوس بهر وځي نه په دې ځای هم دې درد دی په دې ځای هم دې درد دی په دې ځای هم دې درد دی او ټق شوي یوه دوایي بله دوایي استعمالې هېڅ اثر نه کوي هغه یو ګیلاس اوبه د لغم شوي دي. نو دا نعمتونه دي د الله دا لارې جوړول د دې مصیبت مخلاصول دا د الله نعمتونه دي. باید دا الحمدلله په ویلو کې سړي ته دا فکر وي چې د الله دا نعمت دی دا نعمت دی. نو پس د هغې نه بیا د اذکارو په خوند باندې په مزه باندې سړی پوه شي. فسبح بحمد ربک پاکی بیان کا سره د حمد رب ستانه واستغفره او د الله نه بخښنه غواړه. استغفار ګوره مستقل عبادت دی. د استغفار معنا دا نه چې سړي د ګناه کړي او د هغې نه د بعد وروسته استغفار وایي. استغفار په خپل ذات کې عبادت دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د الله استغفار وایم په هر مجلس کې یو روایت کې راځي او بیا کرتی بل کې راځي سل کرتی. نو د حدیث خدا معنا نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله او بیا ځل ګناه کوي به استغفار وایي سل ځل ګناه کوي به استغفار وایي دا معنا خو نه ده. خدا استغفار په خپل ذات کې داسې عبادت دی لکه دا مونځ چې عبادت دی دا روژه چې عبادت دی دا تسبیحات چې عبادت دی په دقه شکل باندې استغفار هم څه دی عبادت دی. بل دا ده چې کوم سړی غواړي په مصیبت کې ګیري په لانجو کې ګیري په قرضونو کې ګیري هغه د استغفار له زور ورکړي د دې ټولو لانجو نه د الله وباسي. دا د رزق کمی دی دا چې سړی یو بل ته وایي چې ماله دعا وکړه ماله دعا وکړه ټیک ده دا خبره صحیح ده هغه هم پکار دی چې وي کړي خو خپله درته علاج کوم. کوم انسان چې استغفار ډېر وایه د هغه به تنګي د رزق ختم دی او دا په صحیح حدیث باندې ثابت ده قرآن ثابت ده. سورة نوح کې تاسو ویل فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا شدی باران باندې کوي پر لپسې باران نه بچېږي باغونه به وي بچي به ډېر وي. دا د استغفار اثر دی. هر سړی باید استغفار ته زور ورکړي. چا اولاد نه استغفار ته زور ورکړي د الله نه بخښنه غوښتو ته زور ورکړي الله رب العزت هغه مشکلات د هغه ختموي. استغفار په خپل ذات کې بهترین عبادت دی. بسم الله الرحمن الرحیم دا د مخکې صورت لپاره تتمه ده. په دې ترتیب باندې دا 119 نمبر صورت شو. نزول کې دا 6 نمبر صورت دی. د صورت دعوا نزول د عذاب د الله په دشمنانو باندې. دو حدیث راځي دوا د یو راوی دی طارق محاربی او د دیم حدیث راوی دی عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ. د طارق محاربی د حدیث تفصیل دا دی هغه وایي ذوالمجاز د میله واجب خلکو مالونه راوړل چا خرڅول چا اخیستل خیمې به لګېدلې وي. زه څه ګورم یو نوجوان دی او دا نوجوان خیمې له ورځي او د هرې خیمې په خوله کې ودرېږي او آواز کوي ایها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو دا کلمه وایي کامیاب بشئ. شاته ګورم یو سور سپین سړی دی او زولۍ د کار نه ډکه کړې ده او چې دی وایي ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا نو هغه سړی چې دا سور سپین دی کاڼې راواخلي او ګزار پرې وکړي
وی ولي او आवाज کوي ګوره دروغجن دی خبره ونه مني صرف کاذب هم نه وای کذاب دی به حد دروغ وای خبره ونه مني ما وکتل دین او جوان تا چې پوند او پندای دا په وینو باندې سریوي ویني روانه او دا وی په وجه باندې اكم تیزات یخبو کې چولو هغه کې ویني چې مشل ما د خلکو نه تاسو کو چې دا نو جواب څوک دی چې وای ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او دا بل څوک دی چې زولې د کار نه ډک کړی دا او گزار پې کوي ولي په ما ته ویلي دا نو جواب نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه سړی دی چې په عربو کې دعوت د پیغمبرۍ کړی دا او دا بل خپل کاکا دی خپل تری دی ابو لهب دا هغه ورپسې دی په کار ویلي او حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنه نو هغه لګیا دی وای چې کله دا آیات راغی چې وانذر عشیرتک الاقربین نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا غونډې ته وخوت او ټول قبیله د عربو ته आवाज وکړ فعمهم وخصهم طول راوختل او بیا غویتا عمومی خطاب شروع کو خصوصی خطاب شروع اے عربو اے قریشو اے پلان کے قبیلے یا پلان کے قبلی یا پلان کے قبلی بالاخر خپل لور ته وای یا فاطمه تو انقذی نفسکی من النار اے فاطمه رضی اللہ عنہا ځان دې د اور نه خلاص کا فإني لا أملك لك من الله شيئا ګوره زه بیا د الله د خوا نه د څه شي ذمه دار هم نه یم نو په دې کې دا ابو لهب هم راغلی چې کله هغه دا خبره وکړه نو ورته وایي تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا وخوار شي وتبا شي تا موږ دین را جمع کړی دا څومره غټه خبره وه چې تا دا دومره مکی والا را پازاب حضور سے راجہ مقرد خبر خپل پرئی دے وچه کله د توحید دعوت ورکی د الله دی یوال دعوت ورکی اول په مقابله باندې تر راځي نو الله رب العزت چون کی جزاء د عمل هغه په برابر د عمل باندې د پدیلا سن باندې په پیغمبر گزار کړو او د پیغمبر ته ویل چې تبت نو داغه سزا هم داغه د عمل دغه نشوله نو الله رب العزت متوي تبن تا د الله په پیغمبر ته استعمال کړو نو الله تا ته استعمال تا په دغه مردار لاسونو پیغمبر گزار کړو دغه دوار لاسونه تباشه بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله باندې چې انتهایی مهربان دی او مهرباني داغه د ذات لازمه ده زه ضرورت ټول ته خبره کوم ان شاء الله العزیز چې قران ختم شي زه ټول ته دعا کوم د هیڅ چا نوم مال ناراضي خو الله لورزي د هیڅ چا د مراد ما ته معلوم نه دی خو زما رب ته معلوم دی ان شاء الله زبا ذات جامع دعا کوم چې د څوک وي قدر یو کنه وي دل تراغله یو کنه مال چې را لګلې یو کنه را لګلې نو می راځي یو کنه راځي ان شاء الله زما جامع دعا کوم خو خبره ده دې چې ټونه باندې دا ټول د درخواستونو د دعاګانو دي او قسم درته کوم چې یو ان شاء الله د دعا نه نه يروم اواز ځان په دې کاغذونو باندې مستری کوي ما ته مطالعه ګرانه او زه ټول پیغام چې مثلا د قیوه ده چا بچی نشتا چا کور کې بیماران دي د چا بچی سبق نه وای د چا بچی د پلار مور په خدمت نه کوي او ان شاء الله به ټول پکې زیاتو مټول او چې کوم څه کې ما نه یره دا تاسو پیدا وای او دا چې ټول باندې د سینې کې چې چا چې راغی دا سبق دعا کوم او چې چا چې نه راغله ان شاء الله کناري نه کې زنانه دي څومره مسلمانان چې دي کاغذ سندرو کې ناسي په کورونو کې ناسي خودونه به چې کورونو والا او تبدا دعا کوم چې الله
संघर्ष او کتر پیدا کیال ته بولی خپکی او خوشاليږي دا به وي نو ان شاء الله پرته مې یوم نه نو خبره مې کوله چې چون کې دا وی وینام داوا په دې لاسونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې گزار کړو نو سزا د عمل په برابر باندې وي په دې وجه الله فرمایي تبت یدا ابي لهب متب دا اول سب متعلق هغه دعا د خیر ده په ابي لهب باندې او د دیم سب هغه اخبار ده نو تبت یدا ابي لهب حلاک دي شي دعا لاسونه د ابو لهب ابي لهب ته تعبیر وکړو خالن کې دا خپل نوم عبد العزى الله پاغي څه تعبیر ونکړو او دا غي سو وجه دي یو وجه دا چې دا بدبخته په عبد العزى باندې دومره شهرت نه درلودو څومره چې په ابو لهب مشهور وین دی وسط ته اشاره ده چې د مخ نه سره لمبا وخت ویل شي وو ده سم تاسو او درېمه خبره ده چې الله رب العزت په خپل کتاب کې نه غواړي چې شرکینم ذکر کړي عبد العزى دا خو شرکینم دی نو الله رب العزت شرکینم نه غوښته چې په خپل کتاب کې یاد کړي ذکر ته تعبیر وکړه په صدره ابو لهب سره تبت یدا ابي لهب هلاک دي شي دوه لاسونه د ابو لهب او تب هلاک شو دي هلاک دي په هلاکت کې شک نه ما اغنى عنه ماله وما كسب فائدہ ورنکړه دا پنکړه ده عذاب ماله د مال هغه مال د ته هیڅ خیر ونه رساو په دغه مال باندې د الله د عذاب نه بچ نشو لکه څنګه چې مخکې صورت کې تیر شو جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده مال جمع کړي وشماره خیال دا چې دا ما په دنیا باندې همیشه وساتي وکلا څنګه دا اندلته وای ما اغنا عنه مالو هر څومره جواری چې کړي وا هغه جمواري ته هیڅ خیر ونه رساو د پیغمبر سره دی خو چې د پیغمبر په نقش قدم باندې نه دی نو الله رب العزت پوتیا خیال هم نه ساتي پوتیا بدی باید هر سره مطمئن شي چې خپل عمل د ترنۍ د بل په عمل باندې کار نه کیږي څوک په دې خوشاله دي چې پلان نه کینې خوارې نه کړی څوک کوئی د پلان د ادا څخه کوزنه په کور کې ده څوک کوئی د پلان د مانزه مسله په کور کې ده د پلان د مانزه په مسله باندې داغه د او د کوزه باندې خلاصيږي نه راشه خپل اعمال او خپل تعلق د الله سره پیدا کا خپل جوړ او سره قدم لريواله د الله سره ختم کا یو الله ختم کړي دچا عمل بتا تخير مرسي کدی ایمان مسله شي رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر قوی ایمان د پرشتوم نو او هغه رشتہ چې د ابو لهب د دې وراره سره دومره رشتہ وسره زما استاد نشته دا خپل ولی داغه دغه ایمان ابو لهب ته پوتې خیر مون رساو پوتې ولی د ابو لهب خپل نو همدا که سزا سوچ وکړي خپل اعمال وکړي خپل الله خوشاله کوي خپل الله راضي کوي بیا هم د تاسو خوشاله شي که الله خپه شي نو بیا چې هر څومره ستا په خاندان کې هر څوک وي بیا هغه تا خلاصولی نه شي وما کسب راجح قول دا دی چې دا ما کسب عصب دی په مالهو باندې او ما دی مصدریه کسبی دا اول که په تاویل د کسب باندې ما اغنا عنه ماله د په نکړه د الله عذاب د مال او د کسب په دې کسب کې بچي هم راځي بچوي مت خیرون
او الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان خو ډیر زیات خدای په دې ټول کې را مخکې کړ ځکه دا داسې وو چې یوه رشته موجوده وه بل د ده سره په دې مخالفت کې ښځه او بچي یو شان شریک وو د نور خاندانونو کې داسې وو یو کس به پکې مؤمن وو پلار به کافر وو زوی به مسلمان وو د زوی به د نبي سره تعلق وو لیکن د دې بدبخته مسله داسې وه چې دی په خپله زامنې ښځه دا د رسول په مخالفت کې ټول په یو عقیده او په یو خیال باندې بل قریشو کې څومره چې د دعوت لپاره ډېر دغه رکاوټ و او دې معنی و په ټولو قریشو کې بل څوک داسې رکاوټ نه و معنی نه و د دې وجه الله په دې ټولو مخالفینو کې بیا رامخکې کړ چې نه یې ورته رښتې پیدا ورسوله او بل د دغه کمال عداوت او بل د دې په دې عداوت کې اتفاق په دې وجه باندې الله د ذکر وکړ یا ما اغنا عنه ماله ما موصوله شي فائدہ ورنکړه ته مال ده او هغه څه چې د ګټلو هغه ته هیڅ فائدہ ورسوله دغه په ګټلو کې ځامن هم الله ځامن څه خیر ونه سيصلى نارا ذات لهب الله فرمای زر دې چې ورننه بوزي ورته د لمبو والا دیم سورو او سورو لمبو ته الله ولي وامرأته دا عصب دې پاغه ضمیر باندې چې په اصلاح کې ده او هغه ضمیر راځي ابو لهب تا نو ابو لهب ورته ورنوزي او خدای دا ده وامرأته څه تعبیر داغه وجه داوا چې دوه خپل نن کې سخت بد اخلاق او دغه خزن نوم ام جمیله باندې مشهوره و په وستر غلم ده هم و الله فرمای هغه مر روانه او دارنګي خزر مر روانه په دې ټول لمبو ورنوځي حمالة الحطب دا یا بنا د په حقیقت باندې حمالة الحطب د نسب په لحاظ باندې چې دا منصوب ولې دی یا دا حال او یا دا منصوب دی بزم معنی اخص بزم حمالة الحطب اخص بزم حمالة الحطب اخص لپاره څه مفعول به ده دا کسان لګرامه کې شي چې روسه کسان تزه کلاو شي دا لګراو خو دې دی او خو ما موبایل کې دی موبایل نن ته څنګه کې دی راوړل د سره دغه ولې په هغه په نوم باندې اته خزداغه حمالة الحطب په داسې حال کې چې بارونکې ده د خشاکو وخت بابا انشاءالله به زه دم کوم حمالة الحطب بارونکې ده د خشاک دا بنا دی بالکل په حقیقت باندې ځکه د دې عادت داو چې دا بغرل اطلاع او دا ازغدار بوټي به هغه کټکول او د شپې به راوړو او په هغه لارو کې به واچول چې په کوم لارو به صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کړه نو دا به ورته واچول د دې لپاره چې دا ازغي د دې په خپو کې لاړ شي او هغه ته تکلیف ورسي حمالة الحطب زم په دې کې دا وایي هغه خصاصت او بخل ته اشاره ده خمالدار و خود بخیله دومره و چې خشاک به په خپل راوړل نو دومره خصاصت او ناکاره صفات پکې صرف دا نه چې صحابه او سره دشمنی و
هغه دشمنی د صحابه سره د پیغمبر سره دا هم په ځای وه، خو د دې تر څنګ دومره بخیله وه چې سره د سرمایدارۍ نه سره د مال نه دا په خپله غره ته روانه وه، خشاب ته راوړه. اوس یو سړی غریبي خپل د هغه خشاب راوړي دونه بد نه ښکاري، خو دا چې یو مالدار سړي په خپله ښه وسی کېږي او ګېډۍ شاته اچولې او را روانې او بیا ښه ده. یا د حمالة الحطب دا بنا دی په مجاز باندې، معنا دا ده دوی به چغلي کوله د نبي او د صحابه ترمنځ چې څنګه د هغوی په منځ کې اختلاف را پیدا شي، داسې خبرې به جوړولې چې دا مسلمانان دا مؤمنان او دا نبي په یو بل باندې بدګمانه شي او یو بل سره مخالفت ته ودري، چغلي به کوله. او حدیث کې صاف راځي صاف چې چغلغور سړی به جنت ته نشي تللی. هغه چې دوو کسانو په منځ کې دشمني او عداوت اچوي، د دوو کسانو په منځ کې اختلاف پیدا کوي، دا جنت ته نشي تللی، دې ته وایي چغلخور. نو حمالة الحطب دا تعبیر دی د چغلۍ نه، دا تعبیر دی د لوی لوی ګناهونو کولو نه، په لوی لوی ګناهونو کې اخته ده. فی جیدها حبل من مسد، دې کې بنا دی په حقیقت باندې او په دنیا کې هم مقصود ګرځېدلی شي او آخرت کې هم. دنیا کې دا داسې وه چې همیشه به د مزدور په شان تپړی په دې اوږه باندې پروت و، لکه مزدوران په دې ملایانو کې تاسې ګورئ پړي په اوږه باندې اچولي دي، او چې څوک سودا کوي ورشي وایي بیا دله اډې ته وباسم، دا دله پلانچینې ته وباسم، دا سره د مالدارۍ نه د دې به پړی په غاړه کې پروت و، ګرده به ګرځېدله د مزدور په شان. دویم یو ځل قدرتي طور سره همداسې وشو چې دې ګېډۍ راوړ په سر باندې او هغه رسۍ دې مرۍ ته اړم شوله، هماغه ورته زمزۍ شوله او په مغې باندې دا پامسي شوله. نو دنیا کې فی جیدها حبل من مسد. دریم د دې په غاړه کې یو هار و، د دې سرو د شنو د کنجکو د دې مرۍ وله جوړ شوی و، لکه نن سبا دا ملنګان ګورئ، دا دغی د ابوجهل د ښځې په خوی باندې راغلي، غړې کې به مرۍ اچولي، ملا کې به مرۍ اچولي، په اوږه به په یو طرف پټې اړولي، په بل طرف به پټې اړولي او دا به ګرځي. دا د هغې خوی و، د هغې په غاړه کې همدغسې د مرو هار و. نو الله فرمایي فی جیدها حبل من مسد. یا دا حال دی د آخرت، فی جیدها حبل د هغې په غاړه کې به رسۍ وي د پټو د کجور نه، معنا دا قیامت کې به الله رب العزت زنځیرونه ورواچي او هغه زنځیرونه به غاړې ته پراته وي او په دغه زنځیرونه کې به جهنم ته څه کړي ور داخله کړي. نو یا دا حالت دی د دنیا یا حالت دی د آخرت، او دنیا کې چې شي بیا پکې دغه درې احتماله وو. نو الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله باندې چې عام مهربانه دی، مهربان د هغه ذات لازمه ده. شروع کوو تبت یدا ابي لهب، هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابولهب، ځکه په دې لاسونو باندې هغه په نبي ګزار کړی او د تبت کلمې استعمال کړه، ځکه دې بدبخته په خپله خوله باندې دا لفظ استعمال کړی د پیغمبر دپاره او ورته ویلي تبا لک ساری اليوم الهذا جمعتنا، و تبا شي ټول ورځ ټول عمر تا موږ د دې لپاره جمع کړي. نو الله فرمایي چې تا هغه ته دا وویله، نو د هغه جواب له چا ورکړه؟ الله وله ورکړه. دغسې هر څوک چې د الله رب العزت سره تعلق پیدا کړي او الله خوشحاله کړي، الله راضي کړي. صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله د هغه سره دومره نزدېکت راشي چې حتی هغې لاسونه شي، هغې سترګې شي، هغې غوږونه شي. معنا دا ده دته چې هر څه قسم تکلیف څوک رسوي د هغې جواب څوک کوي؟ الله رب العزت کوي.
همدغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من عاد لي وليا، چې الله فرمایي زما د اولیاء سره څوک دشمني کوي زما د خوا نه هغه ته اعلان جنګ دی. دا خبره دې دپاره کوم د ځینو خلکو خیال دا دی چې د اولیاء نه مني. اولیاء چې نه مني خو مسلمان نه دی. سورة یونس کې الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. څنګه نه منو چې اولیاء نه مني هغه مسلمان نه دی، هغه کافر دی. بل سړی ورته شپ شپ کوي چې تفاکون دا کافر دی، ځکه دا د قرآن نه صریح انکار دی. خو ګورئ زما او د خلکو دومره فرق دی چې دوی کرامت وایي ولایت وایي دې ته چې سره توره ده، خو چې څنګه یې خوښه شوه په چا یې چې راخلاصوله راخلاصولی شي. زه هم دا نشته. ولي دې ته نه وایي، ولي دې ته وایي الذین آمنوا وکانوا یتقون. قرآن وایي زما خبره هم ده ایمان پکې تقوا پکې ده نه. ولي دې کارونه څه شي دي؟ خلکو بیړۍ چپه کوي، خلکو باندې کټونه اړوي، خلکو په خېټو بریښ راولي، د خلکو په خېټو امساګري. که دا ترجمه ما ته په قرآن او حدیث کې چا وښودله زما تاسو ته اعلان دی ما نه دی 50,000 روپۍ انعام واخلي چې دا ترجمه ما ته څوک وښیي چې ولي دې ته وایي چې بس چا به کټونه اړوي، ولي دې ته وایي چې چا لاسونه به شلوي، ولي دې ته وایي چې چا خولې به شلوي. که دا ما ته چا وښودل 50,000 روپۍ ته انعام ورکوم. یا ما ته څوک په قرآن او حدیث داسې وښیي چې اولیاء را هست قوت از اله تیر جستا باز گردانت درا. دا ما ته چا په قرآن او حدیث ثابته کړه ورته انعام ورکوم. دا د خلکو تعریفونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې ابولهب ورپسې وي او کاڼې پې ورئ او دا صحیح حدیث دی د دې ابولهب لاسونه شل شو، کاڼې لارې نه راوګرځېدل، د هغه بدن مبارک ته ولګېده که ونه لګېده، وینه ترې ووته که ونه وتله. نو ته څنګه وایي چې چېرې یې ستا باز ګردانت دی را څنګه یې څه ومنم؟ یا د بعضې خلکو دا عقیده ده چې ټانکونه نیسي. والله بالله ثم تالله ټانک خو څه کوي چې ستن نشي نیولی. ستن هر څه څه پاتې دا عقیده ده. ستا په کومه بدبختۍ باندې اورېدلی یاستئ؟ ټانکونه نیول دا که دی کولی شوی زه وړوکی وم وړوکی ما د خلکو نه اورېدم، مشران نه مې اورېدم. د دې روسانو سره چې د افغانانو تعلق پیدا شو خلکو به ویل چې دغه به راشي دا روسان به راشي. دې بوډاګانو به ویله چې نه هلته د شپې په دریای امو باندې خلک ولاړ دي سپین سپین جامې اغوستي کفنونه یې په سر او نیره پرې دي چې راغلې چاړې کړه. که دا ځوانان نه وې اوس هم پراته وو. دا تعریف تاسو چا کړی دی؟ د الله لحاظ وکئ، دا عقیده مه ساتئ. زه د باندې خفه کېږم نور کار خپل دی، زما په ذمه چې څه دي هغه درته ښیم او نور اخوا کار خپل دی. محاسبه د الله سره ده، حساب به درسره الله کوي، زه نه کومه. دویم ما پسې دا مشهوره ده چې دی دعا نه مني. دعا چې نه مني کافر وي، ځکه قرآن باندې ثابته ده، حدیث باندې ثابته ده. خو زه وایم دعا مونږ طریقه غواړي که نه؟ دقسې دعا هم طریقه غواړي. او دا خبرې کول چې دا جبریه دي د دوی دا عقیده ده چې زه تا نه تپوس کوم جبریه چا ته وایي؟ جبریه خو هغه خلک و چې انسان مجبوري محض ګڼي. زه خو انسان مجبور یم محض نه ګڼم. زما خو دا عقیده چې الله فرمایي من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار مې درکړی دی. اوس ته چې قمقل وګوره د جبریه عقیده دا ده چې انسان مجبوري محض دی او دی وایي جبریه دې ته وایي چې هغه وایي زما د عمل خامخا الله قبول کړی دی. دا د جبریه عقیده وه. خو زه نه پوهېږم د څه شي ورته ناست دي چې تپوس دې وکړي چې وایي جبریه دې ته وایي. جبریه عقیده خو دا ده چې انسان مجبوري هماغه دی، دی خپل هېڅ اختیار نه لري. د ده مثال دی د کاڼي، که ستا خوښه ده داسې ګزارې او که داسې ګزارې. زه خو دې عقیده نه یم. دعا منم خو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. اوس یو سړی دی او لا اله الا الله محمد رسول الله څومره ښایسته ذکر دی، رښتیا وایه. خو یو سړی دی د جومات نه وځي او هغه د اللهم انی اسألک من فضلک په ځای وایي لا اله الا الله. دې سړي ښه کار وکړه که بد یې وکړه؟ بد یې وکړه. نو زه خو ذکر وکړه. ولې؟ دا ذکر و خو دغه ځای نه و.
دغه ذکر تو اللهم انی اسألک من فضلک. زویم دعا وکړي په خپل طریقه باندې چې کومه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی هغه څه وکړي. فرض پسې اللهم انت السلام ومنك السلام په خپل ویل دي. بل صحابي ته ویل دي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دا پرېږده مو وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا په خپل ویل دي. استغفار خو کې موږ ته کړی چې سلام وګرځوي درې ځله وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا بالکل منم. خو دا چې راوګرځه سم کېنه او مقتدیان هم دې کېږي دا نه منم. او دا صرف زه نه منم بلکې دا راشئ ستاسو په کورونو کې یو کتاب دی منیا ورته وایي. هماغه منیا راواخلئ مام پرېږدوئ بلم پرېږدوئ بلم پرېږدوئ. هغه منیا کې وګورئ هغه منیا کې لیکل دي اذا سلم الامام کله چې امام سلام وګرځاوه له ان يتقدم او يتأخر او يذهب يمينا او يذهب شمالا او يذهب الى بيته. ورته د خوښه ده مخکې ځي وروسته ځي ښي طرف ته ځي ګس طرف یې کور ته ځي. د ده مسله د مقتدیانو څخه ختمه شوې ده. اوس ته ووایه زه مذهب نه منم که دوی نه مني. صرف دا ته کې درته وایم چې ما پسې کوم تبلیغات خلک کوي دا غلط دي. زه دعا منم خو زما او د دوی فرق دقه ده. زه یم دعا وکړه د نبي په طریقه باندې چې کوم ځای کې کړې ده هلته یې وکړه چې کوم ځای کې لاس اوچت کړی هلته اوچت کړه چې کوم ځای کې نه دی اوچت کړی هلته مه اوچتوه. اذان نه وروسته دعا کړې ده زه وایم همدغه دعا ووایه خو ځانه پکې الفاظ مه منډه. هغه چې څه ویل دي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ټکی پکې هغه نه دی ویلی دی وایه. زه هم ته دقه وایم هغه ته استاد ووایه هغه ته مشر ووایه ځان د هغه نه مشر کوه مه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. دقه ځای راغلی دی د دې نه اخوا ودرجة رفیعة پکې نشته. ودرجة رفیعة دا پکې نشته. زه هم دا ټکټ دا نور دوه ټکي دا ووایه. بیا وروسته ورپسې وایي والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. دقه ځای پورې هغه ویلې ده د دې نه اخوا چې ورزقنا شفاعته وفلانه ودستانه دا ستا ټکي دي. دا د رسول الله ټکي نه دي. زه هم داسې نه وباسم. اللهم انت السلام کی هغه ویلي دي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. زه هم دقه نه ووایه خو دا مه وایه چې حینا ربنا بالسلام وادخل که دا چا ماته حدیث کې وخوري انعام ورکومه. زه فقط خبره دومره کومه چې دعا وکړئ په هغه طریقه باندې. نو ځینې خلکو دا جوړه کړه چې د دعا نه مني. کرامت اولیاو دا بالکل منم چې نه مني کافر دی. مریم بیبي هغه په بیت عبادت خانه کې ناسته ده د ووړي میوې ورته جمې کې راځي د جمې ورته ووړي کې راځي. دا کرامت نه نور شي دي خو زه هم دا د چا په اختیار کې نشته. داسې مه وایې چې دا زه په لاس ایستلې توره ده چې چاته یې خوښه شي ورته راخلاصوي دی. دا د راخلاصېدو ټکی سم نه منم. کرامت تعریف وپېژنئ یو په ژوند کې دی یو په مرګ کې دی. د ژوند تعریف یې خلکو دا کړی دی چې یو خارق العادت کار د داسې چا نه چې متبع د سنت وي متبع د قرآن وي او مدعي د نبوت نه وي او د هغه نه خارق العادت کار صادر شي چې هغه په عام عادت کې د عامو خلکو نه صادرېږي. دې ته وایي کرامت اولیاو. د مړو دا کرامت نه منم. د مړو کرامت څه دی؟ د مړو کرامت هغه دی چې کوم صورت یاسین ویلی دی وجعلني من المکرمین. زی د کرامت والاو نه وګرځولم معنا دا ده جنت ته نه ویستلم. د مړي کرامت دا دی خو دا چې هغه دې راځي د چا لاسونه دې شلی د چا په خېټه باندې امساک دي په چا دې کټونه اړئ دا د خدایتوب کارونه دي. دا دې ته به زه کرامت نه وایم. او چې اصل کرامت دی هغه منم د هغې نه چې څوک منکر دی هغه کافر ګڼم. همدارنګه خیرات منم دا خلک دروغ وایي چې دا خیرات نه مني. دا دومره روزي چې ما تېره کړه دلته دې خلکو چې څه کړي دي روټۍ موټۍ راوړلې ما خوړلې ده که ورته ولې مې ده خوړلې مې ده که ما خیرات نه منلې خو دا به مې ګزارلی که
زه هغسې خیرات نه منم چې قرآن او حدیث نه خلاف وي. مثلا مړی دی د هغه په کور کې 3 ورځې خوراک ناروا ګڼم. په دې 3 ورځې کې چې حلوا پخه کړه نه خورم، ناروا ورته وایم. که دې مال حلال کړ نه خورم، ناروا ورته وایم. که دې بل شی وکړ خورم نه، ناروا ورته وایم. څلوېښتي ناجایزه ګڼم. د مړي څلوېښتي نه وي، څلوېښتي د بل چا وي. دې خلکو د مړو نه هغه شی جوړ کړو، وایي د څلوېښتي ده. یعنې که دلته څلوېښتي د کوم ځای نه راغله؟ ولې دا غلطه خپله استعمالوئ؟ خیرات ته ورته ووایه 40 ټکه دې کټ کړه. او دا هم غلطه ده چې 40 شپې به د ملا کور ته ډوډۍ لېږي او بیا په اخر کې ورته جامین کوي، څپلۍ به ورته اخلي، پټکۍ به ورته اخلي او لوښي به ورته کور ته لېږي. دا نه منم، د دې خلاف یم. اوس دې دا معنا ښایي زه خیرات نه منم، که صرف دا چیز په دې طریقې نه منم، خلکو ته دا جوړه کوي دا نه مني. نو نن اخري خبره ته کوم چونکې قرآن ختمېږي، دا ټول شیان منم خو په طریقه د نبي باندې، چې د نبي د طریقې نه خلاف شي هېڅ ورته تیار نه یم او نه منلی شم. او دا ښه وي که بدي، زه خو ورته ښه وایم. او ستاسو نه دا خواهش کوم چې چا په خولو تېر نه وځئ، خبره دغه ده. او نه چا تبلیغاتو نه متاثر شئ. زه دا ټول شي نه منم، د دې نه منکر نه یم، خو طریقه غواړم چې طریقه به د نبي وي. که د نبي طریقې نه خلاف شي بیا ناروا ورته وایم، ناجایز یې ګڼم. حتی دا مونځ چې دا ټول یې منو او دا مونځ د نبي په طریقه باندې نه وي، د هغې منل ته هم تیار نه یم. د روژې ختم دی د نبي په طریقه باندې نه وي، ورته نه یم تیار. کور په کور چانده کوه او پیسې راجمع کوه، دا ماته وښایئ. یو سړی د خپل جب نه ورکړي پټې ورنیسي که نه، هغه ورته مسکین ښکاره شوی دی، خو چې تی راجمع کوي په خلکو که چا خوښه یې او که نه یې ورکوي او بیا یې ټول راجمع کوي، بیا ټولو ته وښایي. تا خو د ملا بېزتي وکړه، تا خو عزت ونه ساته که نه. زلوزو چې د دې جنه یو مورید ته مونږ لېږلی او هغه هلته ترجمه وکړه. ختم نه زه لاړم، ختم نه لاړم، هغوی چانده کړې وه. نو یو کس را پاسې چا راجمع کړې وه، د ټولو خلکو په مخ کې پیسې ورته ونیولې. یاره والله قسم درته کوم چې دا هم راته داسې سپک ښکاره شو چې هلکه تا ورکولې خو ځان یو ځای کې به یې ورکړې وی، تا په دې دومره مجمع کې ورکړي. او بیا دا خلک خو تاسو ته معلوم دي که نه چې دغه نه دونه شی جوړوي. ما سره چېرته تنظیم به کومک کړی او تنظیم مشران به دلته ناست دي، اجرایي غړي به مو وي. لاندې چې کتاب دی وګوري بهر کې دا جوړه شوې وایي انجینر صاحب سلام کې 1,500 روپۍ ورکوي، انجینر سلام صاحب او دغه 1,500 روپۍ. دا اوس خبره ده، دا کار په ثبوت ورسوي که دا ډرامې دي، دا تبلیغات دي. زما خپله دا ایمان دی. په هغه کال چې مولانا ګورحمان صاحب راغی دلته چا سوال وکړه، د هغه ذهن کې دا راغله چې که نه مولي صاحب له چانده کوي، نو هغه دا خوله را جوړه کړله چې څه کوئ نو وکئ که نه. ما ورته دې ځای کې څنګ چې ورته ناست یم، ما ته مولانا دې خبر نه به تېر شي، زما رازق بل دی، شمشتوال زما رازقان نه دي، زما رازق بل څوک دی. تېر کال نه په بل کال باندې زنانه او چانده کړې ورته پوسټ یې وکړې چې اخیستې مې ده. جواب مې ور ولېږه چې ګوره زه چاندو والا زه نه یم، ما نه چاندې مه کوئ. دې خو دا معنا شوه چې چاندو پسې راځم. نو زما عزتمندو الله شاهد دی چې دا څه درته وایم دا د زړه نه وایم او په دې ما سره قرآن او سنت نه ښه کافي دلایل موجود دي، ښه کافي. او دا خبرې چې دا نه مني دا نه مني دا نه مني دا نه مني یا جبریه دي، خوله دې ماته شه ته جبریه پېژنې، تا مردار سنت دې نیولی دی ته جبریه پېژنې، دا وایي جبریه دی. څه کې دا دعا چې وې وروسته نه کوي